افغانستان په اسیا کې د کرکټ دویمه پیاوړي او بریالۍ لوبډله د روان 2025 کال په چمپیونز ټرافي سیالیو کې په ښو لوبو کولو سره افغان لوبډلې ثابته کړه چې دا مهال په اسیا کې له هند وروسته دویمه لوبډله ده چې د مقابلې اتلولیو او بریاو حساب پرې کېدای شي. افغان لوبډلې په اتلانو جام کې یوه لوبه وبایلله، یوه یې وګټله او درېیمه یې بې پایلې پای ته ورسېده او په ټوله کې یې 3 امتیازات ترلاسه کړل. بل لور پاکستان او بنگلاديش هم چې آسیایي لوبډلې دي په چمپیونز ټرافي کې سفر خورا خواشینونکی و او هیڅ امتیاز یې ترلاسه نه کړ. یادو لوبډلو 2 لوبې وبایللې او خپل منځي لوبه یې د باران له امله بې پایلې شوه چې یو امتیاز ورکړل شو او د درجه بندۍ وروستي ځایونه یې خپل کړل. افغان لوبډله دا مهال د پیاوړو او اتلو لوبډلو لکه استرالیا، سویلي افریقا او انګلند سرسخت سیاله بلل کیږي او له یادو لوبډلو سره د لوبو پر مهال په ټوله نړۍ کې د کرکټ د شنونکو او مینوالو ترمنځ ډیر هیجان وي. په همدې حال کې د کرکټ افسانوي لوبغاړي هم په دې باور دي چې دا مهال افغانستان د هرې لوبډلې پر وړاندې د مقابلې او بریا وړتیا لري او په راتلونکو نړیوالو ایونټونو کې به خامخا اتلولۍ ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې ډېر لوی او له کړکېچونو ډک سفر په کمه موده کې ترسره کړ او ډېره زر د لویو لوبډلو سیاله شوه. په اوسنۍ افغان لوبډله کې داسې ځوان استعدادونه لوبیږي چې د کرکټ د توپوهنې او توپچونې په ډګر راج کوي او له نړیوالو ایونټونو ورهاخوا په سوداګریزو لیګونو کې هم لوی نومونه جوړوي. په ورته وخت افغانستان د چمپیونز ټرافي سیالیو له نیمه پایلو بې پاتې شو او د لوبډلو درجه بندۍ کې 5م مقام خپل کړ.